موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وی چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړي انتها ته ورسید. و چې یو انسان را پاسي او هغه وی چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دي یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښوده چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره به ځي هارون وزیره، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کړي که د ده حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو رور څوک یار او مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده او ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې ملګرې ده. دام زړه وکړه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه یې بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږ دلې خدای راستی که بابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایم چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویلې چې ولې زه خدای یم ته خدای اول راویلی سی خو چې راویلی سی قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د فرعون دې مخې ته، چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه. دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه، دومره یې دا خوله وازه شوه. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شوه منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرتې په دستونو تللی د یری 400 کرتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه مه لاس ور واچوه، خو چې لاس ور واچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې
پسې لښکرو چې رانیسئ موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه امسا یې راواغسته او دریاب له یې په ټک ورکړو په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډې شو د خدای دې انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو 12 لارې په دې لار کې زه روان یم نو زه دا خیال کومه چې دا خوانه لارې خلک چې دي دا به اوبو وړي نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به کتل هم قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري که چې هغه زمانه اخوا خلک یې چېرته وړي دي نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا معجزه وه